د ورښتونو ورځو کې ولې زموږ برېښنا سیستم کې تخنیکي ستونزې ډېرې رامنځته کیږي؟ باراني ورځې د هرې بلې ورځې په پرتله د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکو لپاره ډېرې ستومانوونکي او له کړاوه ډکې وي. هغه ورځې چې اصلي ستونزه یې د کاغذباد تارونو سره د برېښنا په لاینونو کې نښلون پورې تړلی دی. نو ځکه موږ ټینګار سره وایو چې کاغذباد ستاسو د برېښنا دښمن دی. یوازې د چلستون په نوي سړک کې چې د شپږم جنکشن څخه یې برېښنا تنظیمیږي یوه باراني ورځ کې د کاغذباد د مزو نښلون له امله نږدې 10,000 کورونه بې برېښنا شوي دي. اینمی باعث پرچاوی لاین میشه. اینمی به خاطر اینکه تقریبا 10,000 خانه اینمی پرچاو ساخته بود. له چلستون سیمې څخه د کمپنۍ لوري ته ځو چېرته چې د برېښنا مزو کې د کاغذباد لرګي شارټي رامنځته کړي او له امله یې د سیمې برېښنا پرې شوې ده. بیشتر دلیل این که چرا در روزهای بارندگی دچار عارضه تکنیکی میشه. برق ما و شما از شمس الدین کارمند فنی افغانستان برېښنا شرکت میشنویم. امی گوری پران که دلاین براکت که تاج میکنه روز که تر میشه از اثر بارندگی شارټي به وجود میاد که این علت شنه. بله و این قسمت ها سوخته و این دلاین تماس گرفته. د برېښنا پیرودونکي نه پوهیږي چې د کاغذباد تارونو او لرګیو نښلون یا تماس له امله کابل کې برېښنا پرې کیږي. امی کاغذ پرانی که بچه‌ها میکنه میکار کله چې د دې موضوع په اړه پوهیږي نو داسې غبرګون ښیي. امی خانواده ها، امی فامیل ها، امی بزرگای از این بچه ها با مخانه هر کی باشه که یک بچه داره که گل پران بازی کنه برای امو دستور بده بچه دمی گل پران بازی نکنه امی لاین برق قطع میشه. بازی که لاین برق قطع شوه کل مسلمانا به مشکل برمیخوره. تخنیکی ټیمونه د برېښنا د هوایي لاین کارکوونکي هره ورځ په ځانګړې توګه په باراني ورځو کې د برېښنا تخنیکی ستونزې کابل کې پر وخت حل کوي. 10 الی 12 گروپ پرسنل در نواحی مختلف لاین هایی که با اصلاح به نسبت عارضه پرچاو میشه با اسرع وقت ما برش اقدام میکنیم. د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکی کارکوونکي له تاسو څخه غواړي چې د برېښنا لاینونو ته نږدې د کاغذباد له الوزولو څخه په کلکه ډډه وکړئ.